اعلان وشو بدر میدان کې اعلان وشو. ګوره ورته ماته چا موبایل کړو مولوی صاحب وې د حمزه رضی الله عنه واقعه د احد تاسو بیانوي دی بل غزا کې نو شریک شوی. توکلی بګنن راغلا هغه د خپل جواب ووري ان شاء الله. توکلی راغلا خبره خو بل طرف ته خوراغله بکی ورا ابي جهل خپل لخر تیار کو. لومبي جنگ ته بسوک اوزي لومبي جنگ میدان لبا حاضری سوک کوي په ایمان وای مړه هغه د لات او منات عزا عبادت کوي وې زه په حق ایما دعا غوړې ټول لخر راجم کو ابي جهل لاسونه برکړل سوي ابي جهل سوي. البدايه والنهايه علامه ابن کثیر رحمه الله دا اقوال امام قرطبی رحمت الله علیه هغه ټولو را نقل کړي. فرمایي چې ابي جهل میدان کې ودرېد وي خدای موږ له عزت راکړه موږ معزز یو منګه اصلاح را وستون کیو منګه دوستی او خپلولي جوړون کیو او دا نبی او د ملګری رابطه کټ کوي. وګوره زمونږ نه بچي بوتل اول د ځان سره ودرول د پلار او د زوی په منځ کې ټکراو را وستو دا نبی دی نو موږ په حق یو نعوذ بالله من ذلک. دا پیغمبر په حق نه دی نو خدایا هغه جماعت ته تو امداد ورکا کم جماعت چې خپل ولی قائم ساتي دوستی قائم ساتي او په صحیح دین باندې ولاړی. ابي جهل هم دا دعا کړې و د بدر په میدان کې. نن سبا خو خبره دا چې ابي جهل دا غټ دومره سره ولکه د سنډا بوته لګولو هغه خدای نه غوښتنه کوله. نو دا چې خلق بازي وای کنه ډېر کوشش کوي د ارچا په دی غوړ زړه دوکه کېږي مګوره ډېر احتیاط کوي ورنه ایمان بدر نه داسې اوچت کی لګه زنانه چې د وړونه ویخترا وباسي. دا نرم خبرو ته ډېر متوجه کی بیګا چا سره ناسو ما خبرو کړوي کله ما باندې ټول خلق مخاریو کی زما پلار او نیکه چې په کوم عقیده ولاړو ان شاء الله او ما عقیده به قبر ته ځان سره وړم وای. داسې ایمانی جذبه پیدا کړي. دا هر چیلې ځان نه مو جوړوي بچ چا د شنې پاڼې په طرف کې ونیول بابا ورپسې کې نه مضبوط اوسېږي. دا ژوند به د شپېته اویا کالو ژوند دی او زه ابن ذات اتیا کاله او سل کاله او د سلو نه چې اوړي نو هغه ډېر غټ خلق وي. الله رب العزت استاسو زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان فرمایي. ابي جهل دعا وغوښته سویا الہ العالمین مونگا تعلق قائمون کی قومیو منگا سردارانیو دی زمن کلے پر خودلو کلے زمن خراب کو قومی زمن سر پا جنگ باندے واچولو زامنی زمن نبوتلل اوریرونے زمن نبوتلل خورائینے زمن نبوتلل زمن کلے خراب کو یا اللہ منگ تا قوت راکا یا اللہ منگا پدی میدان کی کامیاب کا. سرداری کونین تا جبرائیل علیہ السلام را گئے چتر کی ناستے برور باندی سورے لگی دلے دیں. سرداری کونین تا ابی جہل دعا کی رسول اللہ مبارک میں باہر تشریف راوڑ لا سن مبارک برک للو آواز کی یا الہ العالمین. علي صاحب وایي چې ټوله شپه صحابه کرام ته چې تاسو وده شئ صحابه ته په میدان کې ول تاسو شئ آرام وکئ بس. الله اکبر رؤوف الرحیم نبی می عوف رضی الله عنه راغی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته وی محبوبا صحابه سکسان چې پیرا ولاړ دي څوکیداری کې ولاړ دي او شپه نیمه تراغله محبوب لګ آرام وکړه. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی نتا سے آرام وکړي. ټیم راغی صحابه کرام د بل کس صحابي نمبر د پیری الګ داسې چې اوچته دو د پیری ټیم راغی نو داسې زګیروي غونډه کې وکړو. امام الانبیاء د اغه زنه په نظر پرې وته دا سړی بیمار دی تکلیف ته ورته. سرداری کونین راغی ورته وی آرام وکړه. علی شیر خدا وی ما جړل اے اللہ ٹولش پلاڑلا محبوب میں
سترګې مبارکې ورغلی ندي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں صحابی تراغه ورته وی بچی آرام وکا ستا په ځای بز څوکیداری کوما. سرداری کونین میں بارو وته علی شیر خدا وی زمور پس لاړما. سرداری کونین میں مخ کې ولاړ دے منس کئی. امام الانبیاء مبارک پسی شات ز ولاړما. دمرا د دو کون سردار اجړل وی عمر بطیر شي د حسنین پلاروی د آقای نامدار جڑا بزما هیر نشي. عمر بطیر شي دا درش په بزما هیر نشي. صبح صادق را اخطو سردار کونین مبارک بھی لاسننی ولیدی. صحابہ تو متوجہ شو الصلاة عباد اللہ. مسلم راغے پاسی گئی. صحابہ کرام پاسی دلو. سردار کونین مبارک میں بار تشریف فرما دے دعا غواڑی یا الہ العالمین یا اللہ دشمار کسان دی د بدر دشگو میدان کی تا ولاړ دی. اللہ پلارانے راغلی دی زامنے راغلی دی خورین راغلی دی اوریرون راغلی دی جنگ تا دشمار کسان میں دل تراوستی. یا اللہ کہ دوی پا میدان کی شکست اخڑلو یا اللہ ستا دنم اغسطو والا بپاتی نشی. وہی جڑل لیر زیتی وہ جڑل محمد اسلام. ابی جہل لعین میں التا خپل لخ کر متوجی کڑے دے. یو کسور تراغے ورطو اے ابا الحکم وای د دین وړاندې عتبه ته لاړو. د هغې نه وړاندې عتبه ته لاړو ورته وایي داسې چل دی چې ته خو د قریشو سردارې او دا معامله خطرناکه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مقابله کولی نه شو. نو که زما منې ابي جهل ته ووایه چې دې شي نه به تېر شو به زو به ځان به ترې نه وباسو ګندې دا علامې راته ښې نه ښکارېږي. ډېر هوښیارو او یقینا هم داسې وه. نو صاحب عتبه بن ربیع او ورته وایي زما هم خوښه ده جنگ ور سر نشو کولای. او بیا ورته سوی وی خبره داسې ده چې دې طرف ته زمونږ زامن دي حذیفه رضی الله عنه خو دلته میدان کې شته که نه. ابا حذیفه رضی الله عنه دلته شته میدان کې. حضرت ابو بکر صدیق شته. عبدالرحمن بن ابی بکر دی خوا ولاړ دی مشرکانو سره ولاړو. ټول علی رضی الله عنه دی خوا ولاړ دی. عقیل دی خوا ولاړ دی. جناب رسول الله وراره دی خوا ولاړ دی. او عباس تر دی خوا ولاړ دی. ډېره خطرناکه مسله ده. نو عتبه ورته ویل داسې چل دی چې خبره به داسې وکړو چې زه خو دې له تیار یم چې دا جنگ پرېږدو دې میدان نه او ځو دې نه. هغه ورته څه وایي وی ښه نو بیا چاته وی تاسې لاړ شئ ابي جهل ته ووایه. ابي جهل ته چې لاړ هغه ورته وی داسې چل دی چې ماله پته ده عتبه ځکه په شا باندې ځي چې هلته زوی دی مقابله کې وراره راغلی. نو چې څوک زما په قیادت کې راغلی هغوی به د بچي او د پلار پروا نه ساتي. زد پکې راغی ویل بس ډېره ښه ده. ویل بل دا چې عتبه د مرګ نه یېرېږي بزدله دی. عتبه چې دا خبره اورېده خوند یې ورنه کړو. او ویل عتبه ړومبی به جنګ ته ته وځي میدان ته. ویل ډېره ښه ده. عتبه بن ربیع شیبه بن ربیع او یو ور سره بل دی. دوی درې کسان بار را ووتل. اعلان اولګو چې د دې درې کسانو مقابله کې درې کسان پیغمبر را اولګا. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د درې کسانو انتخاب کو. یو پکې عوف رضی الله عنه دی. دو کسان نور دی چې کله ورغلل میدان ته عتبه ورته وایي ته څوک یې؟ وایي زه انصاري غلام د جناب رسول الله یم. وایي ته ځه تا سره جنګ نه کوو. بل ته وایي ته څوک یې؟ هغه وایي زه انصاري یم. ورته وایي ته م لاړ شه تا سره جنګ نه کوم.
بل ته وي ته څوک او زم انصاری ما نبی علیہ السلام اعلان وکړم بي میدان له بسوکوزي چې څو صحابه ځان برابر اولو انصار د مدینه میدان ته راووتل ټول وي الحمدلله حضور پاک فرمای یا الله ته انصار ته مغفرت کا ته د انصار درجات اوچت کا محبوب فرمای انصار سره مینا وکي انصار ماته د محبت غیږ را کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں اعلان کړي درې کسان لاړل هغه نه جواب راغی چې نه نه دا واپس بوزا درې قریش پکار دی منګه قریش یو منګه درې قریش میدان دراغلی او درې قریش را اولیګا سرداری کونین می دی خواج سمخ مبارک اڑولو سید الشهداء امیر حمزه مخ کے میدان تلاړو سرداری کونین وی دوڑان دی سوک دے علی شیر خداوی حمزہ رضی اللہ عنہ دے ورپسی سوک روان دے ورپسی عبید اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ گوڑی دریم کس علی شیر خدا دے سرداری کونین مبارک وی دری وارو تا مبارک مشا میدان تا لال سیبا خوی منگ پا مخ باندی توری کپڑے تڑلے وی تاسی تا پتا دا آسی دا ار عالم خپلے اس سوچی زنا چیز و گناہگار اس خبر میں ذہن ترازی وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتا پوسو کو دو عبید اللہ بن حارث پا مخ باندے حجاب کپڑا پرتا دا مخی تخکارینا ستا پا مخ باندی کپڑا دا مخ تخکارینا دا حمزہ رضی اللہ عنہ پا مخ کپڑا دا مخ اخکارینا سوجدہ میدانی جنگ تلاڑی پا مخ باندیم کپڑی اچولی دی علی شیر خدا ورت آواز کی مقصد مدان دے مقصد مدا دے چکم دشمن خلاف زمارا وطلیوی اسنے چپ ما باندی زڑا ان دردیگی جنگ کی بوزدلی ان کی زم چی زمور باندی دا قہر گزارو کما آغم خپل زور معلوم کی ایسے کمال نہ دے چی دا پیغمبر پلاس کے لاس کی خودو نو بیا میدان تا چی اوزی پا دے نرازی چی واپس برازم دے نرازی یو صحابی نبی علیہ السلام مبارک دا سے نبی علیہ السلام ولاړو خیل نو خیمچینه ور سروا هغه داسې او خوځولا خیل نو صحابی په دې باندې اولګید دي تشی باندې اولګید دې ځنه پټه جوړه شو هغه ول نبی علیہ السلام چې مخ راوړو بدر میدان دی الله دې موږ تاسو ټول بوزي ورتا شغلنا علاقه د ټولي شګی دي حیران بشو ورته چې د پیغمبر علیہ السلام الله اکبر اسیو خبر کوم بل را یادېږي د جنگ صفونه نبی علیہ السلام برابر ولخا زما استاد نبی دا سه نو دلته وسو خبيسان بده فرانسه کې د کم ملک دی یورپ والا ملکونو کې د نبی علیہ السلام خاکه جوړای هاي 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 او زمون حکمرانان دا کمزوری دی الله دی ایمان مضبوط کی زوام چې چا د نبی علیہ السلام خلاف خاکه جوړ کړه په کار خدا دې چې ورته ورولا دا سفیر دیم درولا ز نه برا سره مړې کې او نه برا سره ژوندې کې د مو سره ارس ختم هغه خلق کم دین عمر بن عبدالعزیز ته نه دا غصیبا د پشکال چنډا خان دی چې بار ملک تزي دوی ځان داسې برابر کی هو به هو ځان هغه خلق جوړ کی بیت المقدس چې فتح کېدل تاسو ما واقعا بیان کړی دا او واقعات اورې لګ پبجی مګوري په بلاد اولګي ځوانانو تاسو زما واقعات اورې د جهاد بارکه ما واقعات بیان کړی د صحابه او محبت ما بیان کړی تو پیغمبر علیہ السلام صحابہ میدان جنگ تزیب پر روب ورزی روب غرزی درے واڑا گولان درے واڑا دا نبی علیہ السلام یوی دا ترزوی او بل عبید اللہ بن حارث دا زانتا یو شان لری زیبا درے واڑا لارل اے میدان دا جلارل نو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ مختا عتبہ بن ربیع آگئے ورطوی سو کے پا
مخدی کپڑا پرتا دا ورتوی انا علی زعلیما وی دا بل مرگره در سر سوک دے وی اگه بخپل تعارفو کی در سر ورتوی عبیداللہ بن حارث ما دی بلتوی تسوکی پا مخدی کپڑا پرتا دا ورتوی سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ ما دا سید الشہداء لفظ و سرمارا وڑو خوا انا حمزہ زا حمزہ ما خواہ بس منگا مغختلی جتا سے راشی نو ډیر خدا میدانی جنگ دے عتبہ راغی توری لاس کی نیولی داتا ہویا اے دو قریشو زوانانو سوچی پزان باندی مور جڑوی ماتا مخی تراشی بیدی خواہ مخراتاؤں کو سوچی پزان باندی خزا کنڈک والغواری زما مقابلی تراشی سوچی پزان باندی دو جند دنیا ختم والغواری زما مقابلی تراشی حمزوی زوڑان دی کی گما عبیداللہ بن حارث وی زوڑان دی کی گما علی شیر خداوی وڑان دی زیمان اے علی استاد شان نلوگے شما اے عبیداللہ بن حارث استاد شان نلوگے شم اے حمزہ استاد شان نلوگے شم علی رضی اللہ عنہ مبارک میں ہوئی نمبر زمان ہے شاہ کی گمنا میدانی جنگ کی ان خطلو سیبا عتبہ گزار کئی علی رضی اللہ عنہ مبارک میں خی طرف تراتا ہوشی بے ور باندی گزار کئی بے داسی راتا ہوشی ورطوئی اے علی ولی زمادی خواراتا ہوئی گی وہ علی شیر خدا دا بدر میداننا سخکول جواب ورکی وی اسنچ شام رسول اللہ تراشی اسنا چد امام الانبیاء مختزما شاراشی زدان غالمان زبدا سزم دو عتبہ شاہی رسول اللہ تراوالا والا سرداری کونین تا لرین اشارہ کئی یا رسول اللہ زیرہ تخیب کمزی گزارو کما زیرہ تخایا سرداری کونین ورطوی پسٹ گزارو کا ٹیم بعد دو عتبہ سٹلان دی پروت چاور طویلی عتبہ منڈکا عتبہ وی زبدسی سے والے شوی ایمان چھ بے بد چاخ پل اہل عیال سرگی گورمنا زد رسول اللہ دترزوی داسی والیم بے بد جیان سرگی نگورما داسی سٹ کوک دے وینی تروانی دی یو صحابی ورطوی اے علی گزار ور باندیو کا موقع دا ورطوی نا 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 دویم گزار تم رسول اللہ تا گورما اے قادیانیا ایس دی آئین تا گرونا تویز نبی ما محمد زوان بدی مردارائی دا پاکستان ات کرو تا تیاری و خیر دے جیل تا تیاری و خیر دے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف خبر برداشت کولے نشو دام ایمان دے ات کڑی بوی کنا ولی حبیب نو پنجرہ کے پروت پراتا بایو دا وخراغ ہے بسترو وخلارو چی بسترو تم ڈڑی والی او بیغم بدا اگدو اگدو منزو نئی یہود سترگی سری دی او منگ ورطاویو چی پسترگو کی بدن نوزو انشاءاللہ منگ یو دا شاہیم ختماو دا نظامم ختماو دا روبم ختماو تاسی تب منگ اس اوخیو چی محمدی زوانان راویخ دی تا آواز غلام را لے گا دا یہود ایجنٹ را لے گا دا عیسیانو ایجنٹ را لے گا او محمدی زوان بوربانی پا انشاءاللہ پا عدالت کی سروانی انشاءاللہ دا یاد ساتھائی بوزدل کار مکوئی بوزدلی خون نکی نرطوب اللہ تا خوخ دے نرطوب منگ دب صحابہ واقعات بینو دی مقصد سشو علی سوئی نا 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 خیر آتا گزار تا برابر دے خو گزار پہ نکم ولی گزار نکے وربان دے ورطوئی نا 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 پریک دے چھے امام الانبیاء تا اگورم سترگو کی اشارہ را کی حضور پاک ورطوئی تورور کی سڑکا گزار پہ علی شیر خداوں کو دعوت بدو گینا تورت
خوا ګوري شیبه سره مقابله ده مخامخ جنگ روان دی علی شیر خدا وی ما ول درځم میدان ته مقابلې ته حمزه راته لاسو خوځولو اے وراره جانه زه داسې میدان ته نه یم راغلی چې د پیغمبر دشمن ته یو په دوه شمه نازی مقابله کوم تزا علی شیر خدا وی زلا خیمې ته رسېدلی نه وم چې حمزه په منډه را روان دی او نعره لګوي الله اکبر راغی حمزه رضی الله عنه وی جهنم ته مې ولېږلو خو دې خوا عبیدالله بن حارث صاحب لګی دی لاس مبارک لګېدلی دی خپه مبارکه لګېدلې ده د سرداري کونین غلام په میدان کې ولاړ دی جنگ ډېر تیز لاړو کله هغه مخکې کېږي کافرو کله عبیدالله مخکې کېږي یو بل مقابله ده سید الشهدا امیر حمزه وی خیمې نه واپس راغی عبیدالله بن حارث ته وی ودرېږه ستا خپه خوږ ده لاس یم خوږ دی حمزه ورته وی زه درغې دریم ګزار سره به دې جهنم ته غورځومه یو ګزار سره خطرناک ولګېدلو دویم ګزار سره خطرناک دریم سره لاندې پرېوتو عبیدالله بن حارث په شا کړی دی سرداري کونین خیمې ته راغی سرداري کونین مې ورته ولیدل ای عبیدالله بن حارثه زخمونو تنګ کړی وی نه زخمونو نه جاړي غوښه لاندې زانګي اډوکې نه وینه روانه ده عبیدالله بن حارث سر رسول الله غېږ کې نیولی دی ای عبیدالله بن حارث ولې جاړي ورته وی یا رسول الله پدې خپه نه یم چې میداني جنگ کې ګډ شوم خپه په دې یم سبا که د خپې نه جوړ شم ته به د مجاهدینو تشکیل کې ما ته به ګوري چې دا په خپه معذوره دی جنگ ته به خلق راځي او زه به کور کې ناست یم جاړم په دې باندې چې خپه لاړه ته به صحابه راولې میدان جنگ ته به راځي ته به راځې زه به معذور کېما نو یا رسول الله جاړم په دې باندې بیا یې وجړل نو بیا څه غواړې عبیدالله بن حارث یا رسول الله بوزدل ژوند مې نه دی خوښ ما ته دعا وکړه چې ما الله میدان د بدر کې شهید کړي د دې زخم نه الله ما شهید کړي